بسم الله الرحمن الرحیم. نن خپل پروګرام کې د بلوچستان په حالاتو باندې خبرې کوو او په 28 د اگست چې بلوچستان کې کم تشدد پیښې شوې وي د هغې وروستو په حالاتو باندې او کوټې ته د وزیر اعظم شهباز شریف په سفر باندې د هغې په ممکنه نتایجو باندې او دې سره به بیا چې کوم په ډیر اسماعیل خان کې فوجي افسران تختولی شوي دي دوه او دریم کس هم سره د هغې خپلوان دی په دې باندې هم خبرې کوو او ما سره د بلوچستان په حالاتو باندې خبرو دپاره کوټې څخه د هم نیوز بیورو چیف ایوب ترین صاحب دی. هغه سره به په دغه موضوع باندې خبرې کوو او په سټوډیو کې را سره د ډیر اسماعیل خان او دغه رنګې د وزیرستان په اړه باندې خبرو دپاره ګوهر مسعود صاحب هم ناست دي. تاسو ته مننه چې تاسو راغلی او ایوب صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړل او دا وخت په سکای باندې موجود مې. نو اول خو راته ووایه چې وزیر اعظم درغې او سفر وکړ 29 د اګست او غونډې وشوې د اپیکس کمیټې غونډه وشوه فوجي افسران د فوج مشر هم پکې و او سیاسي مشرانو سره مو لیدل. بیانونو کې وایي چې خبرې نه کوو او جنګ به کوو. آیا د وزیر اعظم سفر غونډې به د بلوچستان په حالاتو کې څه بدلون راولي او که نه؟ ډیره مننه طاهر خان صاحب ستاسو د میلمنو او لکه څنګه چې تاسو هم وویل وزیر اعظم یا شهباز شریف د اګست په 29مه کوټې ته راغلی و او د دا دوره چې وایي بیړنۍ دوره وه په حاجله توګه دی راغلی و او د دې دورې چې کوم مقصد و هغه د اګست په 15مه او 16مه منځنۍ شپه چې کومې پیښې په بلوچستان کې رامنځته شوې وې د بلوچستان پر قومي سړکانو باندې په راشم کې بیا په مستون کلات مطلب داسې د لسو څخه زیات واقعیات پیښ شو چې په هغه کې انسانان ووژل شو د خلکو و لاریان موټران ته زیان ورسېدی د حکومتي ودانیو ته زیان ورسېدی. نو هغه وجوهات چې وزیر اعظم په بیړنۍ توګه وکوټ ته راغلی او دلته بېلابېلې غونډې وکړې که څه هغه د انتظامي چارواکو سره و که د سیاسي مشرانو سره و که د حکومتي مشرانو سره و. خو په دې کې یوه مهمه غونډه چې وه هغه د اپیکس کمیټې وه په کوم کې چې د پاکستان د فوج مشر عاصم منیر هم برخه واخیسته او هغه د بلوچستان د اعلی وزیر په ودانۍ کې دا غونډه وسوه چې تر څو ساعتو پورې روانه او په دې کې ډېر جګپوړي چارواکي هغه شیزونه خو راغلل. خو پوښتنه زما دا وه چې کومه پالیسي مخې ته راغله د سفر دوران کې نو ښکار هم داسې چې جنګ کوو دا خلک به د منځه وړو چې وسلوال مخالفین دي. آیا دغه پالیسي به کار وکړي دا مسله به حل شي حالات به نارمل شي؟ ګوره طاهر خان صاحب زما خیال نه دی چې د جنګ له لارې به دغه ستونزه هواره سي. یقینا دا کېدلی سي چې تر څه وخته پورې به دغه ستونزه قراره سي. که موږ وګورو په تېرو وختو کې هم چې کله تېرو حکومتونو داسې پرېکړې وکړې چې موږ به جنګ کوو موږ به دا خلک دا وسلوال چې دي هغه په ضد به جنګېږو نو بیا دغه یو څه وخت دلته قراري سي. خو که زه درته وایم چې د بلوچستان ستونزه دا د نن نه ده د شلو کلو نه ده دا د 1980 سره شروع شوې ده او دلته 15 واره عملیات شوي دي فوجي عملیات شوي دي اپریشنونه شوي دي. خو د دې برسیره چې دغه ستونزه نه ده هواره شوې د جنګ د لارې ځکه چې دلته خلک دا وایي مشران دا وایي چې دا یو سیاسي ستونزه ده. په کار دا دی چې دلته چې کوم خلک غرو ته ختلي دي یا کوم خلک په غرو کې دي یا په بار کې دي دا غو خبره په دا دی چې واورېدل سي. اور ایوب ترین صاحب تاسو په کوټه کې موجود یې بلوچستان د ډېرې مودې راهیسې تاسو کور کوئ خبرونه راپورټونه په چمتو کوئ نو سیاسي مسله ټول دا و چې سیاسي مسله ده. آیا سیاسي چې کوم د لکه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ما واورېده د دې پیښو نه وروسته نو سیاسي مسله منګل صاحب دی اچکزی صاحب دی نور دی نو آیا د دې اوازونه ضعیف دي کمزوري دي کمزوري کړي شوي دي دې ته څوک اهمیت نه ورکوي چې دا کوم د سیاسي روغې جوړې خبره کوي لکه څه مثلا یا حکومتونه په دې نه پوهېږي یا سیکورټي اسټیبلشمنټ په دې باندې نه پوهېږي لکه مشکل کم ځای دی؟ مشکل په دې کې دی طاهر خان صاحب ګوره چې کم په ولس کې دننه کم سیاسي مشران چې محبوبیت لري یا
په ولس کې ځای لري لکه تاسو نمونه واخیستل چې محمود خان اڅکزی دی ډاکټر مالک بلوچ دی یا سردار اختر منګل دی نو هغه کوم وګورو د فروری کې کوم انتخابات وسو هغه بالکل د پلان لاندې دوی دا خبره کوي چې د فارم 47 یا 40 لاندې دوی د اقتدار سره د اسمبلی څخه لری کړل سو د یو سازش ورته وایي سیاست چوي نو داغه په نتیجه کې کله څه په صوبایي اسمبلی کې څوک راغلي دي یا د قومي اسمبلی لپاره تللي دي هغه دومره واک او اختیار نه لري چې هغه ناراضه یا چې کوم بار کې ناشتي بلوچستان یا د دوی مشران د هغه سره خبري وکړي یا هغه ته دا تسلی ورکړي چې تاسو راسي پاکستان ته تاسو کوم غوښتنې دي پر هغه خبرو وکړو یا چې کوم غوښتنې تاسو لري هغه موږ کولای شو موږ د دې توان لرو چې تاسو دا غوښتنې پر دا د ځای باندې موږ دې سره پر کولای شو دا تسلی هغه نس ورکولای نو دلته په کار دا دی چې د بلوچستان چې کوم اصل قیادت دی اصل لیډرشپ دی هغه په اعتماد کې اخستل یو بل خبره ته وای وسلوال بلوچ ګروپونه چې دي هغه او داغي سره تر څه د ملاتړي دغه خلک لکه دی ستا دام خیال دی چې دغه چا سره چې وصله ده دوی هم یعنی داسې یو وخت راتلی چې دیم خبرو ته کینې ځکه چې هغې جنګ کوي نو څنګه چې لکه ټي ټي پي ده او هغې هم خبرې نه کوي جنګ کوي نو دغه وسلوال په بلوچستان کې دا هم خبرو ته راتلی شي بالکل ولني سره طاهر صاحب تا اول خبره وکړه په د ورستي کې د ډاکټر مالک بلوچ د انټرویو غا نو پاغه کې هغه ډېر په ډاګه دا وایي چې په 2014 کې چې کله هغه وزیر اعلی او دلته په دې صوبه کې هغه خبرې کړې وې د مشرانو سره په لندن کې په امریکا کې په نورو ځایو کې چې هغه دلته دغه وسلوالو ډلو ته قیادت کوي یا مشري کوي نو هغه ډېر غوښتنې داسې وي چې هغه ډاکټر مالک بلوچ خپل دا وایي چې هغه وخت هغه ورېدل شوی هغه لیکن څنګه چې دلته چې کوم په اسلام آباد کې چې کوم چارواکي وو یا په حکومت کې کوم خلک موجود وو هغه ټیم یعنی په 2014 کې نو هغه غوښتنو ته غاړه نه کښېښوله چې په نتیجه کې بیا د حکومت د بلوچستان د حکومت د ډاکټر مالک بلوچ یا د ناراضه یا هغه بلوچستان چې هغه په بار کې دي دا خبرو چې کوم لړۍ و هغه د غصبات سو او داغه په نتیجه کې موږ لیدلې د په وار باندې تاسو هم ریپورت کړی دي کله نا کله بلوچستان راسي خپل اسلک شیش دی حکومت تسلیم سی بیا حکومت داغه سره صحیح ده ایوب ترین صاحب خبره وجاري ساتو دا په دې موضوع باندې وړه دمو واپس راځو د مینه رستو بیا حاضر یو خبرې کو د بلوچستان په حالاتو باندې د سکایپ د لارې کوټې څخه د هم نیوز بیروچی مشر چې مشال ریډیو لپاره هم کار کوي هغه موږ سره په سکایپ باندې موجود دی ما سره په سټوډیو کې ګوهر محسود موجود دی د هم سینیر صحافي دی دوی سره هم د دې رائے رستو اخلو د بلوچستان په حالاتو بیا د وزیرستان په اړه باندې خبرې کو تاسو خبره کوله چې عبدالمالک بلوچ یو کوشش کړی وو لیکن بیا هغه شیان پر مخ لا نړل نو ستاسو خپل نظر سوي چې ولې لکه آیا هغه وخت کې چا سره اختیار وو هغې نه غوښتل چې دا شیان پر مخ لاړ شي یو پیشرفت وشي پروګرس وشي که نه څه لکه څه علتونه وو طاهر صاحب د کوم د ډاکټر مالک بلوچ سره چې مشکل کله خبرې کړې دي نو هغه دا وایي چې هغه وخت کوم با اختیار خلک وو هغه پر شام لاړو هغه الانکه ډاکټر مالک بلوچ دا هم وایي چې د دې ځینې داسې غوښتنې وي چې هغه بخي ډیر اسانه او ډیر زغرد اوریدل هم شوی مطلب هغه دا وایي چې په سیمه کې مطلب سړکان نشته زموږ په سیمه کې تعلیمي ادارې نه دي برابر د خلکو د روزګار مسله ده دا څنګه ستونزې یا غوښتنې وي هسپتالونه نشته دا رنګ غوښتنې هغه درلودې نو ډاکټر مالک بلوچ په خبره چې دا حواله لسوي بلکې موږ ډیر ډاکټر مالک بلوچ دا وایي چې ما ودوی پر ډیر خبرو باندې تسلی هم ورکړه لیکن زه چې بیرته پاکستان ته راستون سم په اسلام آباد کې ما خبره کښېښوله نو هغه وخت چې کوم با اختیار خلکو هغه دا راته وویل چې تاسو فلانه
قرار کښینی موږ د دې سره بیا به وروسته خبره کوو یو ټیک شو یو د الله ته بیا وایي چې ستاسو په نظر د یو صحافي په حیث چې تاسو بلوچستان کې لګیا کار کوي واقعي دا مسله د سیاسي لارې حل کېدی شي دا راته مختصر جواب راکړئ بالکل طاهر خان صاحب دا یو انتظامی مسله به پر خپل ځای لیکن لوی مسله دا غو سیاسي ده ځکه چې زیاتره بلوچستان کاغه په وسلوال نه عام بلوچستان څخه شایم هغه دا وایي چې زموږ ډیر قدرتي وشتمنۍ دي د سوی ګیس د سی پیک دی ګوادر پورت دی ریکورډک دی لیکن د بد مرغه دوی دا وایي چې زموږ خلکو ته پاغه کې هیڅ روزګار نه ورکول کیږي زموږ خلک پاغه کې هیڅ پښتنه نه جن کیږي زموږ د خلکو واک او اختیار پر خپل شتمنۍ پر خپل وسایل باندې نشته نو هغه احساس مېرونی چې د هغه لري کول پکار دی او هغه په هغه وخت کې لري کېدل چې کله په سیاسي توګه خبرې پیل سي دا کم خلک چې خوابد دي یا کم خلک چې احساس لري چې یار د موږ سره زیاتوب دی هغه په کار داري چې په اعتماد کې واخستل شي نو دا مسله د ستونزه هواریدل شي ایوب ترین صاحب تاسو خو وی چې د بلوچستان مسله د 1900 کال رئیس دا لسیزه دا دا راته وی چې په 2014 کال کې چې کله نواب اکبر بگتی یو فوجي اپریشن کې وجل شو هغه ژوند واخیستل شو نو آیا دا تاسو منی را سره چې د بلوچستان حالات دغه پیښې وروسته زیات خراب شوي دي بالکل طاهر خان صاحب د دې بلوچستان حالات هغه وخت زیات خراب شو کله چې دلته د کال 2001 کې د نواب خیربخش مری په ضد د قتل یو مقدمه وسوه او بیا هغه گرفتار شو جیل ته واسو هغه د بلوچستان بیا د مریانو هغه ډېر لوی مشر نواب او بیا خاص کر تاسو اشاره وکړه د نواب اکبر بگتی د مړنې چې هغه په 2014 کې د اگست په 28مه نیټه کولو ترتانی سیمه کې وژل شوی وو هغه وخت حکومت دا ویلو چې دا اپریشن الته په سیمه کې روان وو نو په اپریشن کې نواب اکبر خان بگتی وژل شو دا وروسته بیا په دغه کوم د ناراض کسانو چې کوم تحریک دی یا د حکومت په ځکه کوم خلک دی یا فکر دی یا سوچ دی هغه نور رانګور شو او هم دا وجه ده چې هر کال د اگست میاشت چې راشي بیا په دې صوبه کې په بیلابیلو ښارونو کې چاودنې کیږي دماکي کیږي او دا کال هم دغه وسو د اگست د 11 سره دغه چاودنې او دماکي شروع وي حتی چې د اگست په 14مه نیټه په خلکو کې زیاته بیره و لیکن د اگست 14مه چې په کوم شپه چې د پیښ سوي دي هغه د نواب اکبر بگتی دغه تلین چې برسي ټیک دا راته پروګرام دویم برخه هم تقریبا پوره کیږي چې دا نوې چې کوم دا د تعلیم یافته جنکې بالخصوص دا چې اوس کوم 14 او ځان اوجه محل بلوچ دا د ته څنګه ګوره چې ځوانان ولې بیا جنکې د بلوچستان په تاریخ کې مخکې دا یو دوه پیښې خوشوي دي د زنانو د ته څنګه ګوره دا ولې د خلک دومره لکه یو خپل ځان وجل خو یو ډیر مشکل کار دی لکه دا څه دی د تاسو وایو ګور په طاهر صاحب په بلوچستان کې ولوي ستونزه چې دا وخت هغه یو انساني مسله ده د لادرک کسانو مسله نو دلته چې کوم د لادرک کسانو اتحادیه د وایس فار بلوچ میسنګ هغه به ډیر زیات نمبران شي چې موږ دومره کسان ورک دي لادرک دي دا وجه ده چې تاسو لیدلې دا د مارنګ بلوچ د تحریک ولوي وجه هم دا چې په هغه کې زیاتره خلک دي چې دا د کورنۍ کسان ورک دي حکومت وايي چې موږ دغه تر 80% پورې خلک راوستلې دي را خوش کړي مې دي کوروته مرسولې دي او یوازې 200 کسان داسې دي چې دغه کیسونه ستا او هغه به موږ را خوش کوو لیکن چې کله موږ د وایس فار بلوچ میسنګ سره د دې د مشرانو سره خبره کوو نو هغه دغه شمیره په ضرور شي هم دا وجه ده او دا اول ځانمرګ برید نه وو که تاسو یاد په توبت کې د کراچۍ کې شوی په کراچۍ کې پر د چاینا پر د کنسولیټ باندې هم سوي وو نو دا اول داسې برید نو خو اوستا خبره برته د خلک داسې فکر کوي چې هغه دومره تنګ سوي دي او کدلته یو بل مسله هم د طاهر خان صاحب کستا سره وخت وي ځینې کوتونه دلته داسې دي چې هغه نه غواړي چې دغه ستونزه اواره سي ځکه هغه
قوتونه یا هغه خلک چې هغه کچېرې د بلوچستان خپل مسله اواره سي نو بیا د نورو دکانونو چې دی هغه بندېدلی سي. صحیح شو. ابترین صاحب ډیره مهرباني. نور بخ په ګوهر صاحب ته ورکو او به دمو کو. تاسو ډیره مهرباني تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته. دمه کو بیا راځو. د مینا پاس بیا حاضر یو اوس نور خبرې کوو ګوهر محسوس صاحب سره. ګوهر محسوس صاحب اسلام آباد کې یو سینیر صحافي دی د وزیرستان دی د ډېرې مودې راهیسې د قبایلي سیمو باندې په نورو مهمو مسلو باندې هغه ریپورټینګ هم کوي. نو ډېره مننه یو وارې بیا یو خو په بلوچستان مختصره خپله رایه م راکړې. ایبترین یو خبره وکړم او دا یو سوچ شته چې ځینې خلک مسلو حل نه غواړي که نه. نو لکه که دې ته موږ وګورو چې مسلو حل نه غواړي بیا خو مسلې هم داسې پاتې شي که د بلوچستان نه که د وزیرستان نه که د قبایلي سیمو نه. څنګه ستاسو نظر؟ طاهر صاحب دا خو چونکې د کالونو خبره ده مختصر په دې باندې خبره کول خو مشکل دي. زه به دا ووایم چې که څوک نه غواړي هغه به ډېر کم خلک وي او آیا د نور چې کم زیات دي چې دا د مسلو حل کول غواړي هغه څه کوي هغه چېرته پراته دي. د اوس په دې خبرو کې د ترین صاحب سره د ورکو له درکو خلکو خبره کېدله د بلوچستان د ګیس او د روډ او د اسپتال او د دې سیزونو خبره کېدله. زه نه پوهېږم چې هغه کم سیزونه کم فیکټرز دي چې د بلوچستان کې دا سیزونه راغونډوي نه او جوړوي نه. زما په نظر کې ځکه ګیله به حیثیت یو پاکستاني د بلوچانو د هغو بلوچانو نه وکم چې کم عام طور باندې په پاکستان کې د پاکستان دښمن ښکارېږي او په بل طرف باندې دا ګیله زه د خپلو ادارو د خپلو مشرانو د خپلو حکومتونو نه ولې نه وکم چې دا خو کیدی شي ممکنه ده چې تا مجبور کړي وي چې داسې اعمال وکړي. دا سیز په دې بنیاد وایي یعنې چې مجبور کړي باید چې هغې ول حل روباسي. دا مطلب دی چې باید تاسو راشئ ټوپک واخلئ په دې جنګ او مجبور شو که نه مسله پیدا شوه نو ذمهواري مو په دې جوړېږي چې مسله حل کړي. خو زما خیال د هغې د حل کولو نه شي. خو زه خیر دا ستا خبره ډېر مهمه ده. اوس به لاړ شو لږ د وزیرستان د قبایلي سیمو ډېر خیبر پښتونخوا. نو زه په هغې باندې خو موږ ډېر بحثونه کړي دي. خو دا یو نوی چې شی راووته چې موږ وکتل څو ورځې وړاندې چې فوجي افسران دوه یو د هغې خپلوان وراره اول خو ضرور خبره وه درې وتښتول شو د یو مسجد کې فاتح خواني چې پلار جنازې راتلي. خو نور هم پېښې شوي دي چې کوم په چوټۍ ځي یا په رخصتۍ ځي نو په نښه کېږي. او خو ستا نه دا تپوس کوم چې ته ستاسو د وزیرستان نه ډېر اسماعیل خان سره لګېدلی دا وسلوال دومره زیات قوي شو چې د هغې ته دا پته ده چې دا سړی کور ته م راغلی دی دې وخت کې په مسجد کې فاتح خواني هم کوي او ویې تښتوي. طاهر صاحب دا خو که تاسو ته یاد شي د تېرو څو کالونو نه دغه خبره کېږي چې یاره دا ترخګري یا داسې خلک چې دي دا ور ودرېږي خو هغه باندې عمل نه وشو. د نن نه څه ورځې مخکې په دې ټانک ډي ای خان په منځ کې روډ باندې دلته د پیسو ډک د بینک ګاډي دوی وتښتول پیسې یوړلې. په دې نه علاوه اوس دغه هلته پمفلیټ اچېدلي شوي دي چې کم سرکاري خلک دي هغه د کورونو ته نه راځي او چې څوک راځي دا کار کله شوی دی دا تقریبا د میاشت شل ورځې به کېږي او دا خو چونکې اوس نه او دا چا کړی وسلوالو کړی دی که نه وسلوالو کړی دی. او د دې سره دا خبره چې نن یو افسر اغوا شو یا لاپته شو یا یوړل شو دا خبره موږ ټولو ته مخکې شوله. دا د روټین خبرې دي او په منځ کې که چېرته مچې نسي او یو غټ مچې پکې پرېوځي نو موږ ټولو ته احساس وشي. حالانکې دې شانتې وړوکي د حکومت د اف سی د آرمي یا نور داسې پولیس ملازمین دا نیول کېږي هم او مړېږي هم. ٹھیک شو تاسو په ریپورټینګ کوئ موږ هم ګورو فارن میډیا سره هم کار کړلی هم په دې چې کوم د حالات دي په دې باندې مخکې مو اوس هم کوئ. دا د خیبر پښتونخوا اوس چې قبایلي سیمې هم برخه ده دا حالات به صحیح شي که دا به همداسې روان وي. طاهر صاحب تا ته که یاد شي زه د فاټا د انضمام ډېر غټ مخالف پاتې شوی یم او ما ته په هغه وخت کې هم دا احساسات کېدل چې زموږ د افغانستان سره چې کومه پوله ده په دې پولې به یو داسې ګند پاتې کېږي چې په هغې ګند کې به جنګ جګړې وي. څه علاقې چې کومې دا سوچ د نورو خلکو مو
د ډیرو خلکو د بد مرغه دلته په میډیا باندې څو کسان ساتلي وو، څو کسان یې د سیاست لپاره ساتلي وو، څه هلکان جنکۍ ساتلي وو چې هغه دا خبره کوله چې انضمام ده وشي. آن ګراوند دا خبره نه وه او نن اګزیکټلی هغه سیز وشو. زما چې کومه پوله ده د افغانستان سره دا به ورپرېږدوله شي تر څه حد پورې افغانستان یا پاکستان منځ کې به یو بفر زون وي. هلته که طالب دی، که القاعده ده، که فوجي ده، که څوک هم دی، هلته به دوی په خپله کې کاروبارونه د مسلې حل چې دی، د مسلې حل ماته ځکه نه ښکاري چې حکومت او ریاست سنجیده نه دی. که سنجیده وی 2015 نه په ټانک ډی ای خان کې مسعود تحفظ مومنټ جوړ شوی و چې نن ورنه پی ټی ایم جوړ شولو. د هغې وخت نه دا هلکانو چغې والې چې بم ډاس ولل، مونږه کس ورک شولو. مسله ده چا تر اوسه پورې د احساس ونه شو چې د دوی مسلې لنډې کړي. نو په دې راتلونکي وخت کې چې اوس پاکستان په داسې حالاتو کې بیا ګیر دی چې ستا غټ غټ افسران اغوا کیږي، ستا یو څیز هم محفوظ نه دی، او زه بیا دا احساس کوم چې حالات به جوړ شي او کنه ریاست چې څونه پورې نه وغواړي کنه تر څونه پورې مونږ بد طرف ته روان. تاسو ریاست خبر وکړه چې مسلې د حل روباسي، ایوب ترین د سیاسي حل خبر وکړه، هغه وایي چې کیږي که غواړي کیږي. ستا په خیال د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو د مسلو حل څه دی؟ د تشدد او د شدت پسندۍ زما خیال دا دی طاهر خان صاحب، ګوره پاکستان که چېرته وایي چې زما آئین دی او دا زه په فالو کوم، نو په ټول نه ضروري او بنیادي خبره دا ده چې اول دغه اپلای کی، او د دې دپاره ضروري دا ده چې په دې کې چا غلطۍ کړې دي. د خیبر پښتونخوا او د فاټا خبره کوم یا د زمشوده قبایلي سیمو، دلته که چا فوجي غلطي کړې ده احتساب دی وشي، دلته که سیاستدان غلطي کړې ده احتساب دی وشي، که یو ژورنالیست غلطي کړې ده احتساب دی وشي. دا سیز چې تر څونه پورې ونه شي، طاهر خان صاحب په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې دلته ټول کاروبار روان دی. پاکستان کې داسې چېرته شوي دي چې خلک خپله غلطي ومني، چا سره چې اختیار دی پالیسی ساز دی هغوی خو نه مني، هغوی خو چې دا نور خلک بیوقوف دي. طاهر خان صاحب نو دا سوال اوچتول هم کمعقلتوب دی چې موږ د دې ځای نه دا توقعات ولرو چې هلته به امن راشي، ترقي به وشي او خلک به خوشحال شي. ما ته داسې ښکاري، زه دا آن د ریکارډ وایم که دا څیزونه په دې بنیاد په دې اصولو باندې ونه چلول، زما د وطن، زما د علاقې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو دا ماته په ډېر بل شکل کې ښکاري. داسې شکل چې خلک ولې مخالف دي د عزم استحکام چې لکه مسلې دی، تشدد هم دی او ترهګري هم ده، شدت پسندي ده، ولې مخالفت؟ طاهر خان صاحب زما کور په لدا په سیګه کلي کې د دې اپریشنونو د لاسه وران شولو. زما د کور صوفې، پلنګونه، کرسۍ هلته چې کوم مطلب مختلف د سیکیورټي یا حکومتي چیک پوینټونه دي په هغې باندې پراته دي. د دې اپریشنونو د لاسه یو نه وشو، لس اپریشنونه وشول، مسله حل نشوه، مسله حل نشوله، او نن ته بیا راځي اپریشن کوي. دا هسې ډرامه ده، هسې خبره ده. زما په نظر کې که دوی سنجیده دي، اپریشن د خیر د 20 کاله مونږ وډزېدلو، تباه شو، 2 کاله د نور وډزېږو، خو راشه اول احتساب وکړه. احتساب چې څونه پورې ونه شي هغې پورې دا خبره طاهر خان صاحب چې زه به هلته امن وګورم، زه به هلته، ځکه چې هلته ټول معدنیات دي او ټول کاروبار روان دی. په دې کاروبار باندې که طالب دی، که فوجي دی، که سیاستدان دی، په کمیشن باندې هر یو سړی اخته دی. 100 سکندونو کې جواب راکړي، 100 کې راته وویل چې پروګرام و ختم دی. د خیبر پښتونخوا د حکومت رول ته څنګه تحریک انصاف او د عمران خان دا پالیسی و چې خبرو مذاکرات دا رول فعال په دې معاملاتو کې مختصر 100 سکندو کې زه به دا ووایم لالا چې خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت نه دی. دا ډېره مننه ګوهر محسوس صاحب، سینیر صحافي دیم مننه چې راغلل موږ سره خبرې وکړې، او د ایوب ترین صاحب یو وارې بیا مننه. طاهر خان به اجازه والي، د الله پامان.